اقیم الصلاة امر مصلحه ځکه مولوی سیوا مصائب چې ذکر شي نور پسې مزراسي ما کې وګور کفار او سازش جوړي ذکر شي دوی تا د مکه نو باسي مکه نه تو سکه اوس مزکوا ذکر کا مزکوا بس تسبیح والا الله الله بیان د توحید کوا اے درس کوا مزکوا نوافل کوا تسبیحات چڑھاوا صرف تسبیحات نه چې درس نه پاتې شي درس په درس ټیم کې واز په واز ټیم کې تسبیح د تسبیح په ټیم کې اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس قائم کا مزلرا لدلوک الشمس په وخت د اورېدو د مر الی غسق الليل تر شپې تور شپې پورې یو بدوختو هغه چې مزونه خود دي قران پاک کې پرويزيان وي مزونه دودي سارو ما خام بکرته واشي یا بکرته وا ما موز یو د سړیا دو چرته دي یو دی ها دا خود راته آسان ک ما وګ ورته کېدا اقیم الصلاة قائم کا مزلرا سوانا لدلوک الشمس په وخت د اورېدو د نور په غرما تر کما پوره الاغ سقل لیل تر تور شپې پوره 12:30 چې نه کوتړې د شپې 10 بجې سلام ګرځاوا ای بګرته واسیلا اصیلا وسارو ما خام ما نه یو د خود ګرمي نواله تر ماستم 12 بجې پوره وي تی به ایمانانو د قران کې تحریف کړي الله کې مزونه پینځري او دې کې درته سو مزونه راوستل ماسپخین نواله تر ماسوتنه پوره لدلوک الشمس زوال د نور نه تر تورش په پوره نو ماسپخین چې اوکي نو دموکا نماز ګربه اوکي بیا دموکا ما خام به پرانا کې اوکي بیا دموکا غسق الليل نو ماستن به تورش پکې اوکي نو بیا ودشه سلوش وقرآن الفجر پینځمز اور قرآن منصوب دے فعل مقدر دے یا اقم قرآن الفجر قائم کا قرآن د صبا قائم کا قرآن د صبا ذکر دا قرآن دے او مراتن صلات دے او دے تو ذکر دا جز او مراتن کل قائم کا قرآن دا سار قرآن ذکر پر سار مز کے قرآن دیر ہوئی لکی یا من اقرا قرآن الفجر لولا قرآن دا صبا ان قرآن الفجر کان مشهودا بیشکل استل دسار او قرآن و تلاوت تسار کان مشهودا دے حاضر کرے شوی ځکه حدیث کی راضی چې یشهدو ملائکۃ الليل و ملائکۃ النار د شپې فرشتي ول راضی او درځي مرضی د شپې سار موزه پوری کنا او درځي سار موز کی راشي او دی بیا لاړ شي او چې مازیګر شي کنا نو دا درځي لاړ شي نو شپې والا الله تعالی تپوس کی چرته نراله استا بندگان مراد وسه کول په اتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم سار فرض پس نفل نشته حدیث چې ذکر دي ما حدیث سندن ضعیف دي مازګر د فرض نه پس نفل نشته حدیث سلمہ کې چرا دي خصوصیت ته پیغمبر دي جوابونه شو سره خا عثمان تراشه الک ولی نشته نفل کتاب څوک تاسو کې ولی نشته ویاسی نشته ما تاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه قاضی شمس الدین یو لوی عالم تیر شوی دی شاد علماء کې د دیوبند علماء دیوبند کې حدیث لولولي دي د دیوبند کې استاد پاتې شوی دی ای په خپل کتاب کې یو نقطه لیکل دا ډیره قیمتي ده عبادتو کې افضل عبادت کم یو ده سنت کې نفل کې فرض سارم ډیپټیزي ما خامم ډیپټیزي الله اختتام په فرضو ابتدا په فرضو چې د دې امت صحیفه پرانسته کیږي نو نظر په فرضو چې خلاصيږي نو په نظر د فرضو دیشو کنه اے عمده عبادت باندې شروع او په عمده عبادت باندې انتها ان قرآن الفجر کان مشهودا ومن الليل فتهجد به ومن الليل او په بعض سي د شپې فتهجد به بيداری کو په قران سره فتهجد جهد نه ځخه
او جود مشقت اور محنت ته وي سره کوم دکنه تهجد گزار ہے دغه چې قران ته ناسې نو دغه جهد ده کنه او فتهجد به بیداری کوا ولستلو د قران نافله لک دا زیاتی انعام دیتا دے پارا نافلۃ لک کرامت لک دا تا دے پارا کرامت تے جلالین خلقی فریضۃ لک دا پتا فرض یو کو مت باندې فرض ندی خود نافلہ مقصود باندې زائد سی ته نافل وی نور عبادت فرض دی او دا زیاتی نعمت تی نافلۃ لک دا کرامت تے تا دے پارا عزت ته کنه لکا او چې تاسو سره صدر صاحب تاسو ټلیفون وکي یا تاسو صدر صاحب په ټلیفون خبرې وکي بیا ځل تم سره کېنی یا غلط ما سره صدر خبرې کړې دي بس جماعت کته نه سم او پیجارو پکار پیجور لن کوزر پکار دی پوښ کنه نو ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا تهجد گزار سره الله خبرې کوي نو دا کرامت دے عزت مانا رہا عصا نزدے دا قریبا دا نزدے دا آئیا باسکا چوبرسی تال رفتا مقام محمودا اگا مقام صفت کرے شویتا اگا مقام چاگا مقام دا شفاعت تے مقام محمود مقام دا شفاعت خواہ نبی علیہ السلام فرمائی الشفاعت للناس وقل ویا رب ادخلنی مدخل صدق اے اللہ پاکا داخل کما مدخل صدق اے پا داخلولو درشتیا داخل کما پا داخلولو درشتیا مدخل مانا مصدریو کا ادخال صدق یا ادخلنی داخل کما مدخل صدق پا داخلولو دا پسندیدہ پا داخلولو دا رضاستا اے پا داخلولو دا محبوب دا سی زیت میں داخل کا اللہ چتا تا خوخوی دا سی زیت داخل کا چگر اشتیاوی صدق واخرجنی او با سما مخرج صدق پا وخکلو در اشتیا پا وخکلو در رضا اخپل وجلی ملدن کا سلطان النصیرہ او گردو مادی پانا ملدن کا لطرف اخپلا سلطان غلبا نصیرہ چی مدد ورسروی یا خدا مراد دے ادخلنی مدخل صدق چا مدینہ شی ما او باسد مکینا فداسی وقلو سرا چغستا خوخوی تیشوا اغستا اور اگر اشتیاوی یعنی پا ایمان او پا صفات کاملہ سرے ادخلنی مدینہ شوا نو آخرجنی دا مکینا پا اخراج دا ایمان سرا پا اخراج دا رضا سرا وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ غلبت چی مدد ور سروی دیم علماء مانا کی ادخلنی مدخل صدق قبر ما داخل کا قبر تا پا ادخال دا رضا خپل پا ادخال دا رشتیا او باسم دا قبرنا پا اخراج دا رشتیا سو کوئی ادخلنی مدخل صدق جنت ذکر مقام محمودا اللہ داخل کما فاغا زید داخل دو چغر اشتنی دے جدا میں کد دنیا نا دا سی حال کی چلا ایمان سرائیما چا دا توجیم کر چا مخکنے دوار توجی کر وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَچِرَاغِ حق وَزَاقَ الْبَاطِلُ رُکش باطل ان الباطل کان ذوقا بشک باطل چدے رکی دن کرے باطل چدے نزہوقا رکی دن کرے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاء حق پر چراشی حق پر مقابلہ کے باطل حس نہ دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ اللہ مگرہ لگو دا قرآن ما اغا حکمنا ہوا شفاء چاہے کہ علاج دے ہوا شفاء چاہے کہ شفا دا ورحمت للمؤمنین اور رحمت للپاد مؤمنانو ولا یزید الظالمین اور نزیات ظالمان لرا نزول دا قرآن الا خسارہ مگر پتاوان کی دا من بیانیہ نہ دے گورے خواہ چتو چې بعض آیتونه د شفا دي
وننزل من القرآن من نازلو د قرآن نا من بیانیه لا تبعیضیه من بیانیه تبعیضیه نا نازلو منګه د قرآن نا یعنی ټول قرآن شفا ده الک شفاء امراض هم ظاهری هم باطنی چې قرآن کریم وای شرک نه پاتې کیږي کفر نه پاتې کیږي معصیتونو ته رغبت به نه پاتې کیږي ان شاء الله چې عمل د انسان وي ٹھیک شو او چې امراض ظاهری وي لکه نا جوړه بخار دې ته بدا آیت قرآن کریم اویا دم کا شفقن الله بخیر کی او دا قرآن رحمت للعباد مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا زجر واذا انعمنا على الانسان او کله چې احسان وکم په انسان باندې عام احسانات هغه چې د صحت وی مال او د دولت وی اعرضا د مخ اړي د قران نا الله اعرضا لرشد د قران نا وانا بجانبه دا جانب مفعول کې باقی حذف کا وانا جانبه او لری کې د قران نا اړه خپل تیشو کنه لری کې د قران نا اړه خپل لری کې د قران نا ډډ خپل ولا لری شده بجانبه خپل اړه سره مبانا زړه سره لری شده قران نا قران زړه لری وَإِذَا مَسَّهُ شَرٌّ او کله چې رسېږي ته شر شرمانا الفقر شرمانا مصیبت دنیا شرمانا هغه هر یو حادثه د حوادثو د دنیا کان یئوسا پوښ کان یئوسا د خسته قران ویلوخه وسپورې مینه دې شي دلته دغه وکړه کان یئوسا نصیوی شیده کلک نا امیدا دچانا کان یو سامانا نا امید شی د مخلوقنا بس یا من نا امید شی د الله د رحمتنا نور باس کومنګ ور سره کړه د تعویذونو باس پات مخ کی ویلو چې قران کریم شفا ده او شفا د امراض باطنیوم ده او شفا د امراض ظاهریوم ده حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوښتنه کا پیغمبر اسلام کې تعالی الله یو کمال در کړی دی یو مسلمان چې بل ته خیر او رسین او داس بد نه دي نو تعویذ چې د قران او سنت موافق وي نو دا منع نه دی خو زدانې مې چې خامخ تعویذونه کاوه کتاب ځان ځکه کېدا دیشو خیر را ثواب په پیسې ما اخلا او دا ډیره بهتره خبره ده او چې تعویذ د قران او سنت موافق وي او که قران او سنت خلاف نه بیا غو تعویذ حرام دی انسو سروي ابجد سروي یاد اسماء د مخلوق سروي دا تعویذ حرام دی اما تعویذ باسماء الله تعالی و صفاته وی اما چې تعویذ د قران په آیات سروي یا په حدیث ته پیغمبر علی السلام سروي هغه ته علما کرام جایز ویلي اور علامہ قرطبی 316 جلد دغه 316 صفحه خبره ګاډي وړ کوم لون طبيعت مې ټیک نه ده تاسو دوام نه کوئ په 315 کې راځي دا حدیث ذکر کړي من لم یستشفی بالقران فلا شفاء الله هر هغه چې په قران کریم سره شفا حاصل نکړه فلا شفاء الله الله جو صحت اړو ورنکي قران سره صحت حاصل کا روحانی حاصل کا او جسمانی حاصل کا فمشکات کی یو حدیث تے عمرو ابن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث موجود دے بعض خلق ہوئی چې دې حدیث کې عمرو ابن شعیب روایت کې انقطاع ده دا حدیث دې ذکر کړ دے او دې کې کلام نشته ده چې من حدیث سری ابن یحیی قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن ليث ابن ابي سليم عن الحسن عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينفع باذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمى ان تكتب بزعفران او بمسك
اعوذ بکلمات الله التامه واسمائه كلها عامه من شر السامه والعامه ومن شر العين اللامه ومن شر حاسد اذا حسد. دا اوس روایت ده اور دې کې دا جمله د قرطبي ذکر کړدا ان تكتب بزعفران چې دا کلمات ولیکل شي او انسان ته بغاړي باندې واچول شي. نو امید کوم چې الله کریم بغلا امراضونه بچ ساتي. دیکھو بیا دې په صفحه نمبر 318 کې لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت ده شفاء امتی فی ثلاث آیت من کتاب الله شفاء د امت په درې سونه کې ده. آیت من کتاب الله یو آیت کې د الله په کتاب او لاقت من عسل یا د غبین لغونه اخرى او شرطه من محجم یا غوینه وخل چې ورته وي اخر لګول د غلونو کو تخکر لګول وي چې کوم ځای کې درد وي اته وینه واسه نو بس دې کې الله پاک شفاء خدا. او دې لکی چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یکره الرقاء الا بالمعوذات یعنی قران کریم نه علاوه په بل څه باندې دمم جایز نه دی نو تعویذم جایز نه دی. بیا علماء کرام لیکي وإذا النشرة یعنی تعویذ په دې کې د علماء اختلاف دی چې آیا دا سوکو نو دی فاجاد سعید ابن المسیب سعید ابن مسیب د تعویذ لیکلو اجازت ورکړي دی او دا ډېر لوی عالم دی د تابعینو کې نه. ولم ير مجاهد ان تكتب آیات من القرآن ثم تغسل ثم يسقى صاحب الفزع. امام مجاهد وی کی یو سړي باندې خوف وی معصوم یریږي یا ته یریږي د قران کریم یو آیت وای ولیکا په بودم کا یا یو کاغذ باندې ٹھیک شو او بیا دغه او اوس کا امام مجاهد وی چې الله بر یې شفا درکړي. نو ته د پاکستان د مفتی د فتوی کتاب ګرځي او تابعینو کې مجاهد دی او سید ابن مسیب دی او دای فتوا ځان سره نه کوي. بیا بل حدیث دې په 319 کې ذکر کړی دی چې لا باس بالرقا ما لم يكن فيه شرك ومن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. هغه دمونه چې پای کې الفاظ شرکیه ني نو بس هغه ځا خلق ته فیدر سوا په دې کې ګناه نشته دی. امام مالک قول نقل کړی دی رورا چې لا باس بتعلیق الكتب التي فيها اسماء الله عز وجل على عناق المرضى على وجه التبرك بها. امام مالک وی د مریض په غاړه باندې آیت ته کتاب الله ولیکي او غاړه ته ورتوا چې تبرکن دا منع نه دي. امام مالک لوی سره تیر شوی. دارنګ بیا دې ذکر کړي چې روایت د عبد الله ابن عمرو دا حدیث مشکات ته قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فزع احدكم في نومه تسو یریږي په خوب کې فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وان يحضرون. دا حدیث دی. بیا ابن صاحب مشکات وی چې عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې ای بخپل زامنو کې کوم مشران وو ناغي ته به آیتونه وي دای به آیتونه وي او ځان به دم کاو دیشوا او چې کوم واړه بچي وو ناغي ته به کاغذ ولیکه نو غار کې به تزران کا. فردوس الاخبار جلد نمبر 5 دی 291 صفحه دا. انس ابن مالک فتوا دا لا باس بالتعلیق التعوذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. ګناه نشته کې یو صرف تعویذ غاړه تواچی بیمارې نه مخکیو کې د بیمارې نه رسوي. سنن دارمی جلد اول 211 کې راځي باب التعویذ للحائض. باب التعویذ للحائض باب ترل دی. معلومه شو چې تعویذ خو جایز دی خو آیا زنانه په ایام د عادت کې په غاړه تعویذ ساتي شي کې نه دی. و ان کان فی قصبه مصاغه من فضه فلا باس او کدا تعویذ په چاندې کې وی ان غختی نه فلا باس. دې مثال داسې شو لکه جمعه کې کته قران مېدونه پراتی په چت ګرځي ګناه نشته. اوس کې یو چاندې چاندی پیژن کا سپین هغه چاندې کې ته تعویذ واچي
او په غاړي باندې پروتي دا محفوظ دي کې ارزه ته چې دین ځان الله دې خیرات وکړي. قرطبي په خپل کتاب کې زې په زیاده مسل لیکل دا جلد نمبر 10 316 او جلد نمبر 15 دویمه صفحه او اتم جلد 368 صفحه دې زې په زیاده مسل لیکل دي. بیا په 220 باندې دې مسله لیکي چې دا تمیمه ناروا ده او تمیمه څه دی؟ و التمیمه قلاده فيها عوز والوداعه حرز والوداع الحرز اكونجه کې چې ورته وي دا خو ناروا دي. حضرت عائشہ حدیث ذکر کړی ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم چې بیمار او تعویذ دی واچو د تمائم نه دي هغه تمائم ممنوعونه تا خیال دی ورته. او بیا د امام زهاق کوم نقل کړ دی وان زهاق انه لم يكن يرى باسا ان يعلق رجل شيء من كتاب الله تعالى دا خبر د رسول الله پان دی لیکلی دي په دې باندې خپل خواص کړي. یو سره چې لټین تلار چې ما ته وی چې محفوظین بس آی مې درته وي هغه تار چې په لاس باندې تړلې د زخه د پاره دا ناروا دي حرام دي او د زخه دم بدر د زخه مې چې متوجي شي ماته نو او ناشنا تدبیر درته دا چې چرته خیمه ولګنه ابراهیم نهی هغه تمیم یکرم القرآن وغیر القرآن روایت سي نه دي او هغه مراد دی چې کم کې د شرکی الفاظو او دا بل چې دا عالم نو ماته ملي کوي صداقي خبرې نه چې فلان کې عالم په خپل کتاب کې داسې مولا نو ملي کوي بیا اخلاص هم نه پاتې کیږي. آی صاحبانو کتاب دې ٹھیک ده نو بس ما ته ضابطه او خودلا ضابطه تعویذ من آیات الله تعالی و باحاديث رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه نه علاوه نه او چې چا کم چا چټ لیکل دي اغه نه مولا علی قاری لوی عالم دی ابراهیم نخی ته لوی عالم دی ساخیال ورته سید ابن المسیب ته لوی عالم دی زحاک ابن مذاهب ته لوی عالم دی د ټول علما او فتوی دي چې بغیر د قران کریم او د حدیث صحیحه نه په بل څه تعویذ منع دي. ٹھیک شو او دا دې خبرې د خباس ما دا تویج دی لپاره چې شرک نه دی نور خپل کار کا مولا نوم را پس ملي کاوسه او دا فتوا د خدای هدايه نه دی لیکن زه سو کوم هدايه بیا وای هدايه قاضي څخه چې په فتوا وړي کنه هغه ته بدانه وي چې زما او د دې سړي جګړه ده او دې دا وي زه دا ویم واته دوه کسان دی یو خبره کوي چې دا جایز دی بل حرام دی یو دا دل پیش کوي او دا په دې کوم یو حق دی چلی زکه دی داینا سشته را که زر کجه طالبان وزګار دي تعویذ برای زناور نشته او چې زناور د ډیر پریشانی کنا غوا دې نو دريږي میخه دې نو دريږي غوای په یی باندې نه روانيږي نو خې غوږونی سا او درې زلا بسم الله وا او افغیر دین الله يبغون ولو اسمن في السماوات والارض طوعا وكرها ولا يرجعون ابیا درې زلا په خې غوږ کې ولا دم واچوا کې نه درې دنه بیا را شماته چې دم دې خنو په زری دم ته خیا دا وخت زری دم نه ښه او خیمه نه اوس بس ده ما ډیرو مرګو ته خو اوس پته لګی چې خلک په پیسې اخلي ازه په دم اچوم الحمدلله زه په پیسې نه اخلم زه دم اچوم پیسې په نه اخلم ما خو راکې زه چې خکار کو نو مال ورکې کنه الحمدلله تدریس باندې زماسته نشته امامته باندې نشته په تعویذ هم نشته په دم هم نشته ٹھیک ہے ہمارا سے دکانداری منع رہا ٹھیک ہے کہنا ہاں دکانداری پہ بالکل نہ کہیں دکاندارے نہ مخالف ہیں طبعا مخالف ہیں پخوانے مخالف ہیں چسو کی مات دات توحید و سنت مسئلہ نو رسیدلے
نزبه د حیلسقات کې نه کې ناستم حیلسقات کې ځنه کې ناستم ما ته چاوي چې ولی ما دا ډېر ذلت خبره ده دین پورته بل ذلت شته چې سره ډېر خلک دا ټول خلک تاسو ناسي او ما ته ګوري از یو سره پیسې داسې کې از نه پورته کته شه نه کته اته ما ته ګو چې دله په 50 روپے ورکې کیسه اچ دوی بوازن دا ما ته د وخت نه دا شی ډېر بد اخکار طبعا بیا غرس الله کریم چې دی حق پرس علما صلی الله پاک بوتلما هغه حق پرس علما د شاګردای شرافت راته الله نصیب کو او زما په ذهن کې د سنت قیمت خدای پاک واچو خداس باسنه دا بس دا خدای پاک نظام دی ها پیسې وانه خلک او که څوک عزم کوي چې زه پیسې نه زو ورته زه بخیل خو نه ما خدا دې چې عموما دا حضرت شیخ القرآن مرحوم ته چاوي چې ته تراوی په حافظ پسې ول نه کوي حضرت کې څوکړه چې ما اوسه پورې یو حافظ بلا لالچ نه کتلې په ما سره طالبانو یو کال موږ ته تراوی وکړي چې بیا چرته تلونو شیخ دمر شمو چې موږ لاړو ته کپړو ساتو مونږ کنه لالچ نه بچنه لالچی سره خو کامیاب کیږي نه رو راخه اوس حافظان زیات شي د خیر لالچ ختم شوی دی وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ او کله چې احسان کوم په انسان باندې نو أعرض د قران نواوړي ونأى او لریشي دی بجانبي په اړه خپل او چې با زائد کې ونأى جانبه خپل اړه خپل ډډا د قران نه لري کی او د قران نه لري شي وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا شاکلی باندې فربکم عالمو رب تاسو چې دی خپو دی بمن په حال دغه چا هو اهدا سبیلا چې روان دی په سملارا اهدا چې روان دی سبیلا په سملارا علا شاکلتی شاکله ستوي علماء کرام تفسیر ابو سعود لیکي شاکلی درې ترجمه دي الشاکلتو العادتو الشاکلتو الطریقتو الشاکلتو العادتو الشاکلتو الطریقتو الشاکلتو الاعتقاد المرضی عنده چې دا درې واره ترجمه دي یادې نو اوس ترجمه کوم هر یو د تاسو نه عمل کوي علا شاکلتی په تخپل طریقې اسره په خپل طریقې روان دي سمانا کومه طریقه چې دې ته خوښه شوه بس دې روان دي الګه په خپل طریقې مروانېګا د الله په طریقې روان شه او د خدای طریقه چاو خدا پیغمبر د الله خدا علا شاکلتی په خپل عادت او خوې بس روان دي علا شاکلتی پارغه سیزه چاغه دې پزړه کې به تور اعتقاد ورته خخ کار شي لکه علامه قرطبی وایي علا شاکلتی هو ما اشکل عنده واولى بالصواب في اعتقاده هر یو د تاسو نه عمل کوي په خپل طریقه یا په خپل عادت یا هغه شی چې دیتا په اعتقاد دي کې خخکار شي بس دې ورپسې روان دي تاسو فربکم عالمو رب تاسو په دې په حال دا چا چې روان دي په سملارا خپل عادت پرېګدا خپل طریقه پرېګدا خپل پسند پرېګدا الله پسند پسې لاړ شه د الله طریقې پسې لاړ شه هغه طریقه د الله پیغمبر خدا دل پارخوین کنتم تحبون الله نفتبعونی ويسالونك عن الروح ګورا د دې روح نه څه مراد دی کې روح نه مراد هغه روح وی چې هغه سردار د بدن دی لکه ابو سعود وی الروح ای سید البدن روح چې سردار د بدن ته وی چې پاغي باندې ټول بدن نقل او حرکت ته او بقا ده اگر چې دا زدانه مچ دین روح نه مراد روح نه دی که یسالونک عن الروح نه دا روح مراد شي تښوا نو دیتا ومنګ وایو جمله معترضه سمانا اے درمیان کې اعتراض د منکر او دغه جواب بس کې د روح نه مراد قران شي نو ارز او نه اب جانبه سره متعلق بشي
کلا چې نام کو په انسان نو ارزا د اعراض کې د خدای د حکم نه او ځان لری کی حتی چې د تپوسونه کوي په بار د قران چې دا څه شی دی ایمان پر اوړینا نو تپوس کې داسلی نو چې قرآن مراد قران شي نو بیا با ونه ابي جانبي سره مربوط شي او کیا حدیث ته موږ اشاره کو تفاسیرو کې چلی کی چې د يهودو په ایمان سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خلق تفوسونه کړو دا يهودو په ایمان خبر شوی چې دا مې درته ولې وي ځکه چې دا صورت مکی ده نو يهوديان خو په مدینه کې او دا صورت خو مکی ده ٹھیک شو اے د کفار مکه اور يهود د مدینه دوی په مابین کې مرابط اور مراسم موجود وو نو دی يهوديانو به کفار ته اعتراضونه خور ایبه په پیغمبر اسلام کول اوس په دې آیت باندې اشکال نشته نقطه ولي کسه اعتراض د مشرکین مکه په ایمان د يهود سره نبی اسلام ته داروح چا داروح روح بدن کې دې داسې شه ده یو هغه ځوانان چې لا پته شو هغه چرته دی هغه سوق ای حالات موږ ته بیان کا اور هغه کم یو سره و چای په دنیا باندې سلطنت کړی دی هغه موږ ته وخایا دا سوال روح سوال اصحاب کاف سوال او د ذوالقرنین مبارک سوال نو د روح سوال جواب دلته وشو او ذوالقرنین ورپسې را روان دي او اصحاب کاف هم روان دي او دغه آیت او هغه خپل په مابین کې د صورت مرابطه هم ده نو يسألونك عن الروح په دې اعتبار سره ودا سوال شي يسألونك او تاسو کې دوی دته نه عن الروح په بار د روح تو ورته وایا الروح من امر ربي روح چې ده من امر ربي دا حکم در رب زما ده او د دې په حقیقت بغیر د الله نه څوک پوه نه ده بس از قرطبی ښا من امر ربي اي من امر الذي لا يعلمه الا الله دا امر در رب زما ده چې په حقیقت هیڅ خبر نه ده او ما اوتیتم من العلم ان درا کړی تاسو د علم نه د پوینا الا قليلا مگر لګ تاسو څخه علم نشته مگر لګ او دا تاسو د علم درساینا بالا ده تاسو دې ته نه رسې پیغام کینه يسالونك عن الروح او الروح من امر ربي دا روح څه کوم ده دا جنس د هغه امورونه دي چې من امر ربي چې امور مختصه دي رب زما سره بس دا روح یو هغه امور رازدارونه یو راز دي چې مخصوص دي رب زما سره اما ته پته نشته وي ٹھیک شو الروح من امر ربي روح څه حکم درب دي بس یو تعلق دي یو شی دي یو حکم درب دي ما ته نور مزید معلومات نشته دي چې روح څه شي بس څومره لوی خبره ده دې زماني مولا بدا سوي چې امي سره ورتراشي چې استاد دا مسله وخا دې ما ته پته نشته بیا خو علم خرابيږي نه د پیغمبر سنت باندې عمل کوه چې مسله ته معلومه نو خیا او چې نه معلومه رب العالم نه تاسو کا یا رسول الله زب کتاب وګورم تاسو به اوخېما او ما ته شیخ مرحوم قصه در تخول هغه ډیر سیاسي سره و آیو کې چرته د خپل د علم یریږي چې زما په بدنامي وشي چې امید نه تاسو کې استاد جی دا مسله څنګه ده ته ویل کا دا ډېر اختلافي مسله ده اپ دې کې ډېر باس ته کنه کتاب به قتل غواړي زب یا راشه کنه ډېر وګد باس ته بیا راشه نو کته مولایو کتاب در څخه نظر کتاب وګوره او کته مولانی یا کتاب در څخه بل عالم نه بتا پوسو کې چې هغه سائل در څخه راغی ورته وای الکه داسوا جواب ورکړه داسه ده ابي استاد جی تا خو چې دې کې ډیر باس مړه خو هغه مليانو طالبانو خبر دي کنه ته بس تا ته جایز دي نه ناجایز ها جایز دي بس ذکر کوي اے ناجایز ځان ته بچ کا انور باسو دي مليانو کار پس سمره کیسه طریقې درته خدا اته صلیخ مسائلو کې په ماته پته دریم پته نشته ده وان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم
ويسألونك عن الروح ويا الروح من امر ربي دا روح چې دی دا یو امر دی د امر در رب زمانہ او ما ته پته نشته یو الله ته پته ده بس دا یو جنس د هغه امورونه دی چې الله دراز رازونه دي ما ته پته نشته وما اوتیتم من العلم الا قليلا تفسیر مدارک دی آیات لاندې لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا اور فرمای لقد مزن النبي صلی الله علیه وسلم وما يعلم الروح نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف ورخا دا دی ابو رس مذہب دے مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم وما يعلم الروح حضرت دنیا نے لاړ مزا لاړ دوی دنیا کې ده الکه مزا لاړ وسړیا اذن جی دلته ده مزا ابو ره منه مفتی ابو ره شیخ الحدیث صحابو کې شیخ الحدیث دمر لوی عالم او ډیر احادیث دمر بل چاته نو او چې مدینه ته خدای پاک بوزي خدای ته ما سره بوزي صحابه کرام په نومونو کې رومبه نوم الته په محدثینو کې ابو هريره سیو راځي صاحب صفوک هغه سي ابا هريره ان اغسوي مزار رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام دنیا نه لاړ او پیغمبر اسلام ته درو حقیقت نو معلوم تفسیر مدارک دا ما څخه دیم جلد 325 صفحه ده اول معنی وکړه دي ویا من امر الله مما استأثر بعلمه دا الله ځان څخه علم خده وان ابي هريره قال مزن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح حضرت روح پته نوا او بیا دلی کی مدارک خپل راي وقد عجزت الاوائل عن ادراك ماهيته بعد انفاق الاعمار الطويله على الحوض فيه الله اكبر الک لاړل علماء کرام اوائل لاړل عاجز الاوائل د ادراک تمایت روحنا پس خرج کولو د خپل اوګدوګ دو عمرونو نا ای خپل عمرونو خرج کړل وای حقیقت روح معلوم نکا مدارک وی او دا حنفی دی او بهترین تفسیر دی په تفسیرونو کې اور تفسیر ابو سعود دام حنفی دی او د حنفیانو کې لوی قاضی عالم تیر شوی دی او دیم ذکر کوي مولانا صاحب دیدا صفدا 154 یو سلسلور 50 او ما څخه دې دا جلد سلورم دل کی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی اے هو من جنس ما استأثر الله تعالی بعلمه من الاسرار الخفيه التي لا يكاد يحوم حولها عقول البشر سبحان الله دا رازدار سيزونو نه دي چې الله پاک په خپل رازدار سيزونو کې اخی دي لا يكاد قريبا ندا يحوم حولها عقول البشر چې چا پیر شي د دین عقلونه د بشر نږدې شي يحول نږدې شي يحوم نږدې شي دا دانشي کې دي چې دې ته د عقول بشر نږدې شي دې ته عقول بشر نشي نږدې کېده ځه انور چې عالمان یې او مزید تفصیل غواړي دا خود تفصیل نه ده فعلیکم بمطالعه تفسیر المعانی هناك دې کې بهترین باز کړ دے روح حقیقت واز درو چې دا څه ده او سدي او سندي او د علماء په دې کې څه آراد یو سبا سندي ځکه عالم سره خو حریص په زیاتول د علم باندې بیا تفسیر وګورئ ولن شینا لنذهبن بالذي يوحينا اليك آیت لک مشکل دغه کېدا ولن شینا الله کې چر مونږ اراده وکړو چې مونږ دا خوخه کړې وې امنګ اراده کړې وې لنذهبن بالذي نخامخ مونږه بوتل کړو بالذي پاغه وې سرا پاغه قران سرا او هینا الیکا چې مونږ ته وې کړی دا ثم لا تجدو بیا بتا نموند لکا اخپل ځان دې پارا به په واپس کولو د دې قران یاس به ای باسترداده و اعادته از مدارک از ابو سعود ثم لا تجد لك بیا بنموند طالب د خپل ځان به په واپس کولو د قران په واپس را ګرځولو د قران ځانتا
علینا په مقابله زمونږه وکیلا سوک مددگار. معنی پوښي چې چر موږ خوخه کړې وي دا قران به ما درنه وړو او دا قران به ما درنه اوچت کړو او چې کله ما اوچت کړې وي نو تا بیا په واپس کول به طاقت نشو لرلې بیا د ځان ته نشو واپس کولې الا رحمتا من ربک. استثناء منقطع شي نو معنا ډېر خجوړيږي. معنا لکن رحمتا من ربک لم نشا موږ دا خبره اونغه وخته ولی لیکن رحمتا من ربک دل پارا لوجد رحمت دا ربستانه پتا باندې لوجد رحمت دا ربستانه پتا باندې الله رحمت ته نو قران د نمبونت په صورت استثناء منقطع معنی بدا کې لیکن رحمتا من ربک ترکته غیر مذهوب به معنی یاد شو لیکن رحمتا من ربک لیکن رحمت طرفستا پری خود تا تدا قرآن په داسې حالت کې چې یو نړل شه دا منقطع معنی بشيخه لیکن رحمت من ربک لیکن رحمت طرفستا پری خود تا ته قرآن په داسې حال کې چې غیر مذهوب به چغه نه بوتل شوی د تانا الله رحمت دا قرآن در څخه پری خود او کې استثناء متصل شي نو معنا بدا کوي ها الا رحمتا من ربک لیکن سوا د دینا اونغه وخت موږ دا خبره ولی لوجد وجود رحمت طرفستانه پتا باندې پتا د خدای رحمتونه دي او رحمت الله مقتضی ده بقا د کتاب دې تاسرا ذکر د نبوت ان فضل کان علیک کبیرا فضل الله پتا دې ډیر لوی نو په آیت کې وعده شو امتنان عظیم شه په حفاظت د قران او په بقا د قران په سینې د محمد صلی الله علیه وسلم قل ان اجتماعت الانس زجر او دې خلق ته چې جمع انسانانو جنات په دې خبره چراتلو کې په مثل دې قران را بنړي په مثل دې قران اگر چې شي باز دوی لپاره د نورو ظهیرا مددګاران ملاتړي دا د قران حقانیت ک ټول کائنات جمع شي د قران نزيد نشي راوړل ولقد صرفنا للناس زجر په انکار د قران امنګه بار بار بیان کړی دی لپاره د خلقو په دې قران کریم کې من کل مسائل د هر قسم عبرتونه هر قسم دلائل فابا اکثر الناس الا کفورا دا رنبه آباد او دین پس پټیر ابا راضی او بیا سورۃ فرقان پورې بډې راضی او دې سورۃ کوم را روان دي په سورۃ کاف کوم را روان دي ابا معنی بسکه ابا چې د دې په معنا کې نفي موجود ده چې نفي موجود ده الا کفورا استثناء صحیح ده نو مانو کا فابا اکثر الناس انکار کو اکثر د خلقنا معنی یاد انکار کو اکثر د خلقنا په بار د قران الا کفورا سوا د انکارنا آسان ترجمه شو کنه ابا انکار کو اکثر د خلقنا په بار د قران ایمانل د قران عمل د قران دین انکار الا کفورا مگر انکار نه کد سنا د کفر نه کفر او کا انور سے نکړلا بس اسوک معنا کوي ابا په مان لا يفعل سرا معنا لا يفعل اکثر الناس ما فعل اکثر الناس انک اکثر د خلقنا مگر کفر اب سعودی ابا اکثر الناس لم يرزو بخصلة خوخ نشل دا خلق ریسیو خصلت الا کفورا الا بخصلة الكفر لم يرزو بخصلة سوى الكفر راضی نشل دی په یو خصلت سوا د کفر نه په کفر راضی شلنو وقالو اوزدا کفورا وقالو تفصیل کې وقالو دوی لن نؤمن لك هر دې یقینکم په خبر استا حتا تدی تفجر لنا من الارض چې جاری کې روانه کې موږ دې پار دسمه کې نه سمبوا چني په شکل د فواري
او برا او با سچ را ټوپونه وي او تكون لك جنہ یا ویل پاستا باغی چې من نخیل د کجرونا وینا بندانګورنا او دلته ترتیب دغه زکه چې نخیل دا ډیر فایده منه میوه ده عینب ته سید الاسمار د میوه سردار عنب ده فتفجر الانهار او بیا او بیت نیرونا ولید او بو خلالا پمند دی باغی چو تفجیرا پټیرو بیاول سرا باغونه وستا او پغی کی زی پزی ولی وی امغه پکې لامو او تسقط السماء یا را غرض اسمان کما زم تعالینا کی صفن سمانا یا او تسقط السماء یا را غرض ته دبرنا ذکر د سما بشي امرابتن برشي کل ما علاک واذلک فوا سما یا را غرض پم باندې دبرنا کما زم تعالک چې ګمان دي ٹھیک شو یا کما زمتا لکتا چې ګمان کړی دی په منګ باندې د مستحقوالی د عذاب توای چومنه کړي عذاب برازي نو چې تم مستحق د عذاب غني په تسقط السما راو ورته د برنا په منګ باندې شي کې صفن متعلق د تسقط السما علینا کې صفن راو ورته د برنا په منګ باندې ټوکري ټوکري د عذاب لکه چې ته ګمان کوي یو بڑا مطالبہ او تاتیا بالله یا راولا الله استغفر الله صبر بیا ادب والملائکه فرشتي قبیله مخامخ یا متعلا مخامخ کا یا فرشتي مخامخ کا فرشتي وی چې دې برحق دې یا الله وی چې زما رسول دې موږ به منو او یکون لک بیتن او یا دی شری طالب پر یو کور من زخرفن دسرو کور خو جوړ کا کہ تو عقیدہ پہ اللہ محبوبی بیا استاد سرو کور پکار دے کنا استاد سرو کور نشته من چې کله پنده کی ترجمه کولا ناغي وخت دا پنده داسنه ولا کچ اوس دا نو یو اوټل جوړ شو دغه نوم انټي کانټیننټل اوټل اوس خو زه په دې کنا دا الټ انټي کانټیننټل اوټل او دا به چته مان لیدل نه خدا اسلام آباد ډیر دنګ بینو او ډیر غټ بینو حاضر دې ځکه معنا کوله او یکون لک بیت من زخرف اغي وی عزیزتا کور پشان دې انټي کانټیننټل دا څه غټ کور جوړ کا ځکه د شاهانو غټي غټي بنگلي وی کنا او ترقا فی السما یا روان شه او خېجه په برا او خېجه ولن نؤمنا لرقیک او هرګز یقین کومګه په خطوستا رقیب معنا خطو دې ګورخه حتا تر دې تنزل علینا کتابا تر دې چې را کوز کې پنګمان کتاب نقرأو چې مونږه اولولو اسی خو تزیر راځي امنګ استا خطل نه منو او خېجه په بارا نیول نیم خطر په بارا داوی صورت کنا هغه خېجه په بارا ول نیم خطر په بارا نغي او تاتیا بیا بل سوال دی حتا تنزل علینا دا سنا چې پټ لاړې رااله نه لار شپ بارا چې مونږ دی ګورو بیا زکتا او پترا کې د سپاری نیولی کتاب نقرأو کتاب راوړه چې مونږه اولولو دای مطالبه وکنه کتاب راوړه چې مونږه اولولو وګوره سورته مدثر آیت نمبر دے 52 بل یریدو کل امرئن اراده کوي یار یو کس دوینا ایوتا چور کړ شي دویتا صحفم منشرا کتابنا صحفن صحیفه منشرا خوري وری دیوی چاری یو چې مال د بل کتاب ملاو شي سورۃ انعام وګورئ آیت نمبر دے 124 یو سلسلیشتم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ عَلَبَ مَنُو چې موږ داسې کتاب ملاو شي لکه چې رسول څخه تاسو غدي ستا په شان کتاب موږ څخه موږ به منو کتاب نقرأو قل او ایدیتا سبحان ربی سبحان الله سبحان شوی لکه ابو سعود او ایدیتا الکا کم سيزونو چې تا مطالبه کړی دا کار د بندن دی دا کار د بندګانو نه دی پس دې او چې زمکه باندې نیرون روانو د بندکار نه دی
ٹھیک شو اسمان نا عذاب را کزول دا د بندکار نه دی او اسمان تا په برتل دا د بندکار عادي نه دی دا څه قید لګو چې اعتراض ختم شي کنه دا د بندکار ازرای عادت نه دی او زما معجزه چې وا دا اخر کې عادت او زما په اختیار کې نو سبحان الذي اسرا بعبده قران وای نو سبحان ربي پاک دې رب زما د شریکانو نا حال کنتو نیماز الا بشرن رسولا مگر یما بشر رسولا رسول کے حکمونو در رب لرا جگر مکہ وخا حال کنتو الا بشرن دال کنتو مبتدا دا او بشر خبر دے رسول صفت دے حال کنتو نیمز تاسوی چ استثناء نه پس تا کلام مستقل وی دلته وګور الا بشرن رسولا نیمز مگر یمنو بشر پیغمبر ما نیمز مگر بشر ما ایجو ذات میں بشر دے رسولا صفت میں رسالت دے ذاتن بشر ما وصفن رسول ما ذات میں بشر وصفن رسول رسول کم درتا حکم نو دا اللہ